چې ستا سره د خور حصه شته، تا سره د کسانۍ ځمکه شته، تا سره پردی پوله پټی شته، تا په غلطه طریقه پردی ځمکه نیولې ده، والله که ته ټول عمر دا خبره کوې چې پردی مال خوراک حرام دی، خو چې بل طرف ته ستا سره دا ټول در سره وي، والله ستا په دې خبره کې هیڅ اثر نشته. محمد رسول الله چې به دا خبرې کولې چې حرام مال چې ونوړی څوک د حرام، خو بل طرف ته سوچ وګوره په حدیث صحیحه کې راغلی دی. یو ځلې محمد رسول الله په بستر باندې تاویدو را تاویدو، په صحیح حدیث کې راغلی چې کله تپوس ته وشو چې د الله نبی ولی خپه ولی پریشانه، ویل پلاره کې یو کجوره پرته وه او هغه ما را چوته کړې ده او ما خوړلې ده، پته نه لګي چې چرته د صدقې کجوره نه وي. ځان له داسې نشم کولی چې حرام خور شم او نورو خلکو ته خبره کومه، په لاره کې پرته کجوره وه خو ما را چوته کړې وه، او د دغې ورځې نه وروسته داسې نمونه پیښ شوه چې په صحیح حدیث د بخاري کې راغلي، په لارې روانو په لاره کې کجوره پرته وه چې نبي صلی الله علیه وسلم را چوته کړه، که ویل دا یېره نه وې، عاجزي را پکې دومره ده چې که دا یېره نه وې نو ما به دا کجوره خوړلې وې، چې دا یېره را سره چې هسې نه چرته د صدقې کجوره وي، او صدقه چې د انبیاو دپاره حرامه وي. دا د طائف واقعات چې په حدیثو کې راځي، او خلکو ډیر عذرو ډیر خپکو، څوک؟ محمد صلی الله علیه وسلم. خدای الله نبی ته د دینه مخکې الله یو خبره کړې وه، زما نبی دا خبره برازي خو ته بس کې واصبر وما صبرك الا بالله، زما نبی د دین د پاره به تکلیف راځي خو صبر نه بکار اخلي. نو چې طائف تلاړو خلکو خو وشتو او خي ویني پیروان کړي، نو د صبر نمونه وګوره چې کومه خبره او رب العالمین کلی وانه د ټولو نه اول خپل ځان ته سوچو، سوي د صبر دومره خسته نمونه پیش کړه په زید دې چې قوم تخیری وکي د خلینه دال پاز روزي، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما دې قوم ته هدایت وکي، نه پويږي ځکه زما سره د څه تکلیف را رسېږي. خو دې خبره تم سوچ وکا، 14 کاله په مدینه کې تیر کړیو، مکه کې تیر کړیو، او په دې 14 کاله کې مشرکانو هر قسم زور لیو، ردی بدی کنزل وال لاړی توکل غرګي وشتل هر څه کړیو. خدا سي په سیرت کې یو واقعه ده نشتا چې محمد رسول الله دې چاته لاس ورچت کړی وي او د چانه د خپل بدل اخیستې وي. دا ولی د دې ټولنا اول د خپل ځان باندې د قران کریم آیات تطبیق کاو چې دا موقد صبر دا، او په دې باندې د ټولنا اول عمل کول پکای.